ركبا ركبا हेलो अस्सलाम वालेकुम ستړي مشي په خیر راغلی ما درته ویل شیخان ډېر وړاندې اول هغه شیخ وي او که نه مست هم دي او ګرم ډېر دي اول اواز هغې کوي وایي اسمان په ستورو ښایسته ښکاري اسمان په ستورو ښایسته ښکاري د ځمکې سر په پښتنو مزه کوي نن خو دلته په عاشق سلیما کې شو هم لګېدلې ده د شو په خواله باندې څه ولغواړئ مینوال خو به ډېر زیات خوشحاله وي ځکه چې ډېر وخت بعد شو لګېده شو بس دغه او د دې دغه حساب دی شو ښه روانه ده او بس لاک ډاون تیر شوی دی تاسو کتلی دي خو بهرحال چې هغه پبلک هغه چې کوم رجحان پیل او څنګه ما تاسو ته ویلي چې لکه لاک ډاون د وجې هر یو کاروبار ډېر ډسټرب شوی دی هر یو شي دپاره پیسې پکاري نن سبا حالات هم داسې دي ګراني او بیلونه او لانجې کونجې دومره ډېرې دي د هغې باوجود بیا هم شوګانې ښې دي خلک راغلي هم دي را روان هم دي اخره کې خپلو مینوالو ته پیغام ورکړئ مینوالو ته دا میسیج دی چې بس خپلو کې مینه محبت ساتئ او د هغې مینه ده چې دا اوس موږ په سکرین باندې ګوري نو موږ وایو چې هغې موږ سره خپله مینه همدغه شانتې جاري ساتي نو انشاءالله موږ به هم ورته په سکرین ښکارو او د هغې مینه به موږ ته ظاهرېږي چې یاره دې موږ غواړي موږ ځکه بار بار راځو ټیک ده چې ډېر مننه د وخت راکولو جدي سره موږ خبره ترې وکړو مخکې ورځو او نور هنرمندان چې کوم دی شو له راغلي سره خبره ترې کوو مسکه په غرمه کې دم خانه د چرسو چلم مسکه په غرمه کې دم خانه یا ګډې وډې وای پانه شکې ادم خانه یا ګډې وډې وای پانه شکې ادم خانه د چرسو چلم مسکه په غرمه کې دم خانه دا وخت ما سره بلال موجود دی یقینا چې تاسو پرې پېژنئ چې ریډیو کې پروګرامونه کوي په چینل باندې پروګرامونه کوي هغې سره به خبرې اترې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه طبیعت هم ښه دی وخت ساعت هم ښه تېرېږي بس څنګه پس مینه سبا نن سبا خو ماشاءالله ډېر زبردست روان دی او ډېر ښه روان دی او ډېر خلک داسې دي چې زموږ کمیونټي ته ماشاءالله چې کوم رسپانس ډېر ښه طریقې سره ملاوېږي نو ډېره ښه خبره ده چې زموږ کمیونټي ته ماشاءالله ډېر خلک په ښه نظر باندې ګوري څه ګورئ نن سبا دا کوم خلک چې روان دي خاکساره قتل کېږي دې باره کې څه ولغواړئ نن سبا چې دا خلک جوړ دي ګلپاڼه بس قتل کړل شوه د یک لپاره دا وایم چې معاشره کې لکه پکار چې لکه زموږ کمیونټي ته هم لکه داغه نسبت سره ګور لکه سوچ چې نور ماشومان د خلک څنګه ګوري ګلپاڼه کیس کې کوم ګورو نو ډېر زیات زیاتیات شوي ډېر زیات ناجیز هغې کړې ده پکار نه دی چې داسې کار وشي لکه دې خلکو ته پکار چې د اویرنس دې خلکو کې راشي دا هم د پاکستان حصه ده دا هم د زموږ د معاشرې حصه ده دې ته هم د هغه په شان د مینه ورکړي څنګه نور ماشومان له خلک مینه ورکوي حکومت سره مرسته شته که نشته سره حکومت خو سپورټ زموږ د ټرانس کمیونټي لپاره څه نه دي کړي خو پکار دي زموږ کمیونټي لپاره هم څوک ولې چې دا هم د پاکستان خلک دي پاکستان کې ژوند تېري څنګه چې د نورو خلکو رایټس دي د دې قوانینو له هغه رنګ رایټس ورکړي څه پیغام ورکولی کوم چې ستاسو مینوال دي ستاسو پروګرامونه ګوري په شوق سره زما دا میسج چې خاص توګه باندې خپل مینوالو باندې ډېره شکریا ادا کوم او خاص توګه باندې تاسو هم ډېره مننه چې تاسو موږ سره کېناستې میسج به زما دا وي چې زما ته ټرانسجنډر څومره هم مور پلار دي په پاکستان کې یا پاکستان نه بهر او دا معاشرې څومره هم خلک دي زما دا میسج او پیغام دی چې زموږ کمیونټي ته تاسو ډېر زیات محبت ساتئ او ډېر زیاته مینه ساتئ مور پلار سره ملاوېږي که نه اصل کې زما ډېر انټرویوګانو کې ما دا خبره واضح کړې ده زه شکر الحمدلله خپل فیملي سره پاتې کېږم خپل مور پلار سره پاتې کېږم او د فیملي په سپورټ باندې زه دې مقام ته رارسېدلی یم تھینک یو سو ډېر شکریه ډېر راکولو چې دا وخت ما سره یو بل هنرمند موجود دی ډېر مشهور هنرمند دی فیضان هغې سره خبرې ترې کوو پر شو ته راغلی دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام شاذیب بھائی څنګه تاسو جی یو غټ سفر تېر شو شپږ میاشتې کرونا وه هر څه بند وو تاسو خو به ډېر متاثره شوي وې نو څنګه وخت تېرېدو بس د رزق ذمه الله تعالی غشتې ده او رزق الله ورکولو والا دی نو بس وخت تېرېدو بس دا و چې لکه څه ډېر داسې غریبانان آرټسټان وو چې هغه بالکل هر څه نه میسر وو حاجي نن عاشق سلیما که شو لګېدلې ډېره خوشحالي ده فنکاران هم خوشحاله دي که مینوال لازم ډېر زیات خوشحاله دي څه مې وسوې بس دا به ورته ویم چې د دې آرټسټانو تاسو له پته د دې نه بغیر بل څه اسره نشته دا شو موږ ارینج هم دې لپاره کړه چې د دې غریبانانو د لیم روان شي او دا دی چې عوام دا شو ډېره خوښه کړه ډېر په امن کې زموږ دا شو څه پیغام ورکوو غواړې خپلو مینوالو ته بس زه به څه پیغام ورکړم پیغام دا دی چې بس ملک کې امن پکار ده خوشحالي پکار ده
او وخت ډېر پر ولې تېروم. ډېر شکریہ جی ګرانو قدرمندو کتونکو دا وخت ما سره ملګری موجود دی د ډېر عزت خواهش وو چې زه تاسو سره پروګرام نظم چې تاسو دا پروګرامونه کوي نو زه ګورم تاسو څنګه پروګرامونه کوي زه تاسو پروګرامونه عزت خوښوم نو ما سره چې د ټور لګوځي چې تاسو پروګرام کوي نو چې تشکر راکړي نن ځان سره اوستري ارشد سلیماته نو تاسو کو چې سینجو یو کړه او ارسته ولید په خپل سترګو باندې دا څومره ګران کار دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک شاذب خان. څنګه خیر جی؟ شکر الحمدلله. تاسو ښه؟ نن موږ سره وته یار سمول دی نو سم وسوي یاره ما چې کله په کور کې بناستو ما ټي وی مې کاتو نو ما وې دار سړی زیات آسان دی دا یو غپ دی ټیلنټ سری دا کاری سره ما دا یو غپ دی خو چې نن زه پښتو نیوز او ملک شاذب تاسو سره وګرځیدم دار سماولی دلو د ډرامې د ریکارډینګ چې سار کومنګو کو چې نومې دی د غریبین مې ګیله ده دا غي اکټینګ او دا غي ریکارډینګ او کیمرامیننګ دار سماولی دلو ما خو دا ډیر غټ ګران کار دی. هغه نه بعد چې کله مونږ رالو د شهید خان دی د ارشد سلیماته د هغې شو شروع ده د هغې ریکارډینګ کو او د هغې اکټینګ هر څه چې زه وینم نو زه وایم چې دا ډېر زیات ګران کار دی دا آسان کار نه دی په کور کې دا هر سړي ته ډېر آسان ښکاري خو چې سکرین مخامخ شي نه په ایمان 400 نه وروپار ده نه خطا کېږي په دې پورې چې مونږ نه خبر هم نه کېږي اکټینګ کول خو لا ډېر ګران کار دی. زه سلام کوم داسې کیمرامین ته داسې اداکارانو ته چې هغوی څومره ښکلې اداکاري کوي څومره ښکلې کیمرامیننګ کوي او دې ته زما سلام دی. د پښتو نیوز والا چینل ډېره شکریا ادا کوم چې موږ لم ټایم راکو لاړو ځان سره مو ګرځولو چکر مو وهو هر څه مو لیدل په خپلو سترګو باندې ستاسو ډېره مننه. جی ګرانو کتونکو تاسو لیدل چې موږ ارشد سلیمات راغلو دلته چې کوم هنرمندان راغلو شو ته ای سره موږ خبرې تر کوو ګپ شپ مو سره لګو لیکن چې تاسو به زموږ د نړۍ خبرونه ډېر خوښ شي وي نور پروګرامونه موږ تاسو داسې ښکلو وروړو نو اوس موږ لره کې اجازه ته په ډېر لوی مهربان الله باندې سپارم د کیمرامین شعیب سره ملک شاذب پښتو نیوز پېښور.